د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو زده کوونکو د یو 3 ورځني نندارتون په ترڅ کې په خپل لاس جوړ کړي توکي او فکري اثار نندارې ته وړاندې کړل. دغه ادارې عمومي امیر د زده کوونکو وړتیاوې او استعدادونه وستایل او ویل چې د تخنیکي زده کړو زده کوونکو وکولی شول څو خپل فکري استعدادونه او لاسي نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي. د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو اړوند دا ښکلې نمایشګاه پرانیزو چې هدف یې د زده کوونکو نوښتونه، مهارتونه او ابتکارات نندارې ته وړاندې کول دي. دا ډول نمایشګاوې نه یوازې د زده کوونکو استعدادونه نو روښانه کوي بلکې نورو ته هم الهام ورکوي او زموږ د هیواد د تولید او صنعت او پرمختګ بنسټونه پیاوړي کوي. دغه ادارې د نشراتو مسؤل وایي چې د یاد نندارتون د جوړولو موخه د زده کوونکو د استعدادونو وده ده چې له دې سره زده کوونکو له بېلابېلو رشتو څخه 80 ډوله فکري اثار او نوي ټکنالوژیکي توکي نندارې ته وړاندې کړل. هدف ما تشویق جوانان هستند و ذهنی سازی برای جوانان هستند که به نوآوری ها و ابتکارات دست بزنند و تا اینکه ما در عرصه های تکنیکی و مسلکی دستاوردهای بیشتری در آینده ها داشته باشیم. دغه راز د بلخ ولایت مرستیال والی د خپل وینا پر مهال د ټولنې په سوکالۍ او په بیلابېلو برخو کې د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او پانګونه کې د ځوانانو رول ارزښتناک وباله او د دوی د نوښتونو او وړتیاو ستاینه یې وکړه. نوموړي دغه راز له ورته استعدادونو څخه د اسلامي امارت د چارواکو د ملاتړ ترڅنګ ټینګار وکړ چې د هیواد ځوانان باید په دې برخه کې لا ډېرې هڅې وکړي. این قسم ابتکارات و خیلی زحمت و تکلیف و خستگی را داره چون که ما باید جوانان خود تشویق و ترغیبش بدیم که و همچنین ابتکارات را اینا داشته باشند و از این اضافه تر اینا ترقی بکنه واقعا خیلی نهایی اینا حمایت شود. انشاءالله امارات اسلامی و همیشه بزرگای امارات اسلامی حمایت کردن و میکنن. له بلې خوا ګډونوالو د بلخ ولایت د تخنیکي زده کړو د زده کوونکو له نوښتونو او وړتیاو ستاینه وکړه او ویل دا د ویاړ خبره ده چې د هیواد ځوانانو ځانونه په عصري ټکنالوژۍ سمبال کړي دي. دوی د بشري ټولنو پرمختګ د قرآن کریم له تعلیماتو څخه د الهام اخیستونکو ځوانانو د پراخو هڅو پایله وبلله او د هیواد له ټولو ځوانانو یې غوښتل چې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري له رامنځته شویو فرصتونو په پراخه کچه ګټه پورته کړي. امروز جهان با وسایل خیلی پیشرفته مجهز و مسلح است. در حالی که جهان کفر از این وسایل قویتر خیلی برخوردار است. در حالی که رب العالمین تمام علوم دینی و عصری را در قرآن کریم بیان کردگی است. باید موږ د اروپایانو د غربیانو د هغوی نه متاثره نه شو. موږ لوی خلک مسلمانان لرو څنګه چې هغو اختراعات او انکشافات کړي وو انشاءالله د خپلو محصلینو نه هم دا هیله او تقاضا لرو چې دوی به دغه شان اختراعات کوي. نوي ابتکارات مو کړي دي. موږ خوښ یو خوشحاله یو راغلي یو دغه دپاره چې تاسې تشویق کړو او ستاسې ابتکارات د ستایلو وړ دي. ستاسو استادانو ته موږ درنښت لرو هغوی ته تبریکي ورکوو چې تاسې د زړکو ترڅنګ و دوی ته په عملي میدان کې هم زده کړې ورکړي دي. دوی ته مې زمینه مساعده کړې ده، د دوی سره مې خواري کښلې ده. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی د بلخ ولایت تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره خپل تخلیقي نوښتونه او سوداګریز پلانونه د یو نندارتون په ترڅ کې نندارې ته وړاندې کوي. د دې نندارتون په وروستیو کې په بلخ کې د اسلامي امارت چارواکو د ځوانانو له 80 ډوله فکري اثارو او نوښتونو څخه لیدنه وکړه او په تړاو یې د اړوندو مسؤلینو لخوا دوی ته توضیحات ورکړل شول.